د اس کے ټي وي قدرمندو اوریدونکو السلام علیکم. اوریدونکو په عرب کې 1922 پورې ترکی حکومت و چې هغه په خلافت عثمانیه باندې پیژندلی شو. د 1922 نه مخکې د سعودي عرب نوم سعودي نه بلکې حجاز مقدس و. دا هغه دور و په کوم دور کې چې خلافت عثمانیه په 3 براعظمونو کې چې 123 کالو پورې قایم وه. هر کله چې په دنیا کې په مسلمانانو ظلم او ستم کېدلو نو د ترکی حکومت به هغوی ته خلمات جواب ورکولو. په هغه وخت کې برطانیه، امریکا، یورپ او نصرانیان او یهودیانو ته ډیره زیاته خطره وه، نو هغه د خلافت عثمانیه نه وه. امریکا او یورپ ته معلومه وه تر څو پورې چې خلافت عثمانیه وي نو موږ د مسلمانانو هیڅ هم نشو کولی. لہذا هغوی د خلافت عثمانیه د ختمولو دپاره مختلف سازشونه جوړ کړل. د همدې مقصد لاندې 19 صدۍ کې د سلطنت عثمانیه او روس په منځ کې ډیر جنګونه هم وشول. چونکې مکه او مدینه د مسلمانانو دپاره د احترام وړ دی، نو له همدې وجې د ټولو اوله فتنه یې د دې ځای نه شروع کړه. محترمو، امریکا او یورپ د ټولو نه مخکې یو کس ودرو چې هغه نصراني و او داسې عربي به یې ویله چې چا به ورباندې شک هم نه راتلو. د عرب خلک د خلافت عثمانیه د خلاف کولو په خاطر داسې اول ناکامه کوشش یې وکړو چې تاسې عرب یې او دا ترکیان دي، دی د غیر عرب دي، نو لہذا موږ د عجمو حکومت څنګه برداشت کولی شو. خو خلکو دا خبره ونه منله او یو سازش یې جوړ کړلو. دا کس په تاریخ کې په لورنس فین عربیه نوم مشهور شو. خو بیا امریکا بل یو کس ودرولو چې د هغه نوم عبدالوهاب نجدي و. عبدالوهاب نجدي د عرب یو سوداګر سره میلاو شو چې د هغه نوم ابن سعود و. هغه ابن سعود ته د عرب د حکمرانۍ لالچ ورکړو، نو ابن سعود په مکه او مدینه او طایف کې د ترکی حکومت په خلاف جنگ شروع کړو. نو لہذا د مدینې، مکې او د طایف په لکونو مسلمانان د ابن سعود د ډاکو فوج له وجې شهیدان شول. هر کله چې ترکی ته معلومه شوه چې ابن سعود موږ له عربو څخه د ویستلو په خاطر او په عربو د خپل حکومت لپاره د مکې او مدینې او د طایف مسلمانان شهیدان کوي، نو ترکی د نړۍ په سطحه دا اعلان وکړو چې موږ په دې پاکه خاوره کې قتلونه او جنګونه نه خوښوو. نو لہذا له همدې وجې نه خلافت عثمانیه ختمه شوه چې په دې نتیجه کې 40 نوي ملکونه په وجود کې راغلل. محترمو، دا هغه وخت چې د حجاز مقدس نوم په 1400 صدۍ کې اول ځل بدل شو. ابن سعود د حجاز مقدس نوم بدل کړو او خپل نوم سعودیه یې پرې کېښودلو. د دې فتنې ذکر په احادیثو کې هم شته دی. نو له دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعودي عرب یو کلي چې نجده نومیږي د هغې په باره کې دعا نه ده کړې. په همدې کلي کې عبدالوهاب نجدي هم پیدا شوی و چې له همدې وجې نه انګریزانو یو نوی مذهب پیدا کړو او همدا ښار د مسلمة الکذاب د پیدا کېدو ځای هم دی. خو د دنیا د ټولو مسلمانانو په سترګو کې د خاورو اچولو دپاره د دې نجد ښار نوم بدل کړی شو او ریاض یې ورته کېښودلو چې نن ورځ د سعودي عرب دارالحکومت دی. خو حاضرین ګرام، د حرمین شریف کومې دروازې چې د کومو صحابو او اهل بیتو په نوم وي نو د هغې نومونه یې د اهل سعود په نوم کېښودل. دا ټول معلومات تاسو د انټرنیټ نه علاوه د تاریخ په کتابونو کې هم لوستلی شئ. اوریدونکو، انګریزانو د خپل کوشش د کامیابۍ په خاطر په 1962 کې لورنس فین اف عربیه په نوم یو فلم هم جوړ کړو چې هغه ډیر زیات مشهور شو. بهرحال د دې هر څه نه بعد یهودیانو ته په عرب کې د داخلېدو اجازت میلاو شو. په کومه ورځ چې ابن سعود د عربو بادشاه جوړ شو نو په هغه ورځ یو جشن مناو کړی شو او په هغه جشن کې د برطانیې او د امریکا او د نورو ملکونو وزیر اعظمان هم ابن سعود ته مبارکي ته راورسېدل. د کومو عربو نومونو نه چې به یهودیان او نصرانیان ویرېدل، هغه سعودیه د امریکا په اشارو تلل شروع کړل او نن هم د هغو په اشارو چلیږي.